د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخې ته د زنکدن په حالاتو کې یو لوښی پروت و، په هغې کې اوبه وې. فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې لوښي کې د لاسونه یې ورننه ویستو، لاس به ورننه ویستو، بیا په دې مخ به یې رخ کودو، دا به وي لا اله الا الله ان للموت سکرات. لا اله الا الله، یقینا وی د دې مرګ ښه ډېرې سختي دي. خاوي ساوي ډېر په مشکل وځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووی سکرات الموت، دا ناشنا سخته ده چې موت تا باندې به راځي. یعنی ته د اوس نه سوچ وکړه، که ویښ یاله او که د الله د دین غم د سره او د آخرت نه یېرېږي، ته سوچ وکړه چې کله ملک الموت راشي او تا نه ساه ویسته غواړي، په څه طریقه به وځي؟ تا چې د اندازه لګولې ده چې د سوچ دې کړی دومره سخته په دې اوچت انسان باندې ده. ښه څومره چې ګوره دا خبره هم یاده ساتئ چې مؤمن باندې اکثر د زنکدن سخي. ولې ځکه چې الله د دې د لاسه د ده درجې اوچتوي او له ګناهونه کموي. دوک یو فایده خو ده. او کله اچانک مرګ پې هم راتلی شي. موږ سره مسله تېره شوې وه که نه؟ اچانک مرګ د کافر دپاره د مجرم دپاره ښه نه دی، د دپاره عذاب دی، او د مؤمن دپاره یو نعمت دی. یو حدیث کې دا هم راځي، وایي د زنکدن سخته داسې ده لکه 300 ګزاره په توره باندې. عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما هغه به وایي زما د پلار عمرو به دا خبره ډېره کوله، یاره وایي زه حیران یم هغه سړي ته چې ساتې وځي او دی دغه نشي بیانولی چې حالات یې څنګه دي. هلکه هوش او هوس تشتي خبره وکړه. وی کله چې د هغه نه ساه وته زما د دې پلار نه وي زنکدن و، وایي زه یې دې سر ته ناست شوم او ما یې چې پلاره تا به دا خبره ډېره کوله چې زه حیران یم دی څنګه نه وایي، ته اوس ووایه څه حالات دي. هغه چې را سترګې راواړولې دا مړه وي، وایي زویه ډېرې خبرې نشم کولی، خو ښکاري داسې چې اسمان په دې ځمکه راولېدو او زه په دې منځ کې یم. او داسې سخته ده راباندې لکه چا چې د وحود دا غر راوړی او زما په دې مرۍ یې ایښودی. او داسې سخته ده راباندې زویه، و یو سړی چې غني زما په دې جسم کې ورننه باسي او بیا یې داسې په زور راکاږي او د هغې سره دا رګونه او هر سره وځي. داسې سخته ده په ما باندې. دا د مرګ دا سخته دا مونږ کې په هر یو کس باندې راځي. وجاءت سكرة الموت بالحق، او رالا سخت د مرګ په حق سره. ذلك ما كنت منه تحيد. الله دا ورځو ته تختیدي کنه د مرګ ټکی په تا باندې ښه نه لګېدو چې چا به وایي مرګ، او چې څوک چاته داسې وایي که نه الله دې مړ کړه چې بد بد ورته وایي الله دې تا مړ کړي. دا مرګ دا ټکی به موږ ډېر داسې وجه دا دی تیار نه یو که نه، هلته موږ آخرت سره څه سوچ نشته. اوس د کیسات مخکې ما څه ووایي من احب لقاء الله احب الله لقاءه. خو د الله سره خو میلاوېده هغه سړی خوښوي چې څه ایمان یې څه درجه کې څه اعمال یې که نه. اوس زموږ په شان سړی چې په دنیا کې ډوب ورننوتی د مرګ خوښوي؟ نه، بلکې ده ته خو چې د مرګ ووایي. ګوره اوس عایشه رضی الله عنها پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې موږ خو د مرګ نه ټول یېرېږو. نو د مرګ نه یېره په 2 قسمه ده، یو د مؤمنانو دیندارو، بل د دنیا پرستو. دینداره مؤمنان چې د مرګ نه یېرېږي په دې یېرېږي چې مخې ته چې کوم مراحل دي ډېر ګران دي څه به کوو. او دنیادار مؤمنان چې د مرګ نه یېرېږي نو په دې یېرېږي شاته به د بچو سره څه کېږي او زما دا دومره جیدات چې دی د دې سره به څه کېږي او د دې مال سره. نو دواړو په یېرو کې فرق دی. دا زنکدن به راځي ذلك ما كنت منه تحید. الله سوي كلا إذا بلغت التراقي. انسان به دا کار داسې نه وی کړی الله وایي که ده ته چې ته هغه حالات معلوم وی په کوم ورځ چې به دا روح دې مرۍ ته رارسېدېږي. وقیل من راق. او چغې به کېره وایي څوک ډاکټر ته نه معلوم، دمګر نه دی معلوم چې راولی.
چې په ده باندې دم واچي سخته به ډېره شوې وظن انه الفراق الله وی دا خو د دوی حال دی چې ډاکټر او دمګر وله ګوري هغه ته به خپله پته لري چې دا لیوني دی هسې دي کېږي ځکه چې دا ملک الموت او د ده سره چې کوم ملایک راځي دغه انسان یې ګوري دا کوم انسان چې ساه چې توځي دا موت امینو دا عجیبه ده لکه ما تاسو ته یو ملګري واقعه بیان کړې زموږ یو ملګری دی عالم دی په پاکستان کې دی د هغه مور مړه شوې وه بیا ما ورته ټلیفون وکړو د لاسنیوي لپاره نو ما ته یې ووایي چې دوه خبرې مې ډېرې ناشنا ولیدې یو مې دا ډېره ناشنا ولیدې چې کله مې مور وفات کېده او زه یې دې سر ته ناست ومه نو ما ورته د صبر تلقین ورکو او د ښه ګمان چې په الله باندې ښه ګمان کوم ورو او کلمه به مې وي چې دې ته ذهن کې وي چې دی ووایي وایي دوه خبرې مې ډېرې عجیبه ولیدې یوه دا وایي ما ته وایي چې زوی هغه دې ولاړ دی وایي دا ټکی ما ته ووایي نو زه پوه شوم چې هغه دې ولاړ دی دا ما ته وایي چې یعنې ملایک راغلي عیسی اخیستوله او دویمه وایي دی ووایي دا اخري خبره چې ما ورته وایي ما به ځان له لا اله الا الله تلقین دې ته کوو چې دې ته په ذهن کې راشي لا اله الا الله وایي وایي اخرنۍ خبره یې دا وکړه سلام قولا من رب رحیم سلامتیا دي په تا باندې وینا ده د مهربان باچا وایي وجه دا و دې به د سورت یاسین ډېر زیات وي زباني ورته یاد و نو دغه اخرنۍ خبره ده وکړه بیا مې وړخول او ساعت یې وتی و نو دا دوه خبرې ما ډېرې عجیبه ولیدې نو دا خبره مې دې دپاره راواغېسته چې وی زوی یې دغه دې ولاړ دی دا ملک الموت او د ده سره چې کوم ملایک راځي دا به ته مینې زه به یې مینم او زموږ نه به ساه اخلي دا ډېر ناشنا ورځ ده چې په موږ باندې به راځي ځکه رب العالمین څه وایي والتفت الساق بالساق او کله چې ولګي پنډۍ د پنډۍ سره پنډۍ د پنډۍ سره د انسان د پنډۍ چې کله په انسان تکلیف اسم ډېري که تاسو خیال کړی یو سړی چې کله پروت او زور کول غواړي یا پې سخت یا پې تکلیف یا پې دړي نو د پنډۍ د پنډۍ سره لګوي لکه تاسو خیال وکړئ د مړي که چېرته لمبوي یا هم لیدلي نو د ده د پنډۍ د پنډۍ سره ډېره جوخته لګېدلي او یې مطلب دا دی چې پنډۍ د کفن به ولګي پنډۍ د انسان سره د پنډۍ د کفن د اخرنۍ برخه دم پنډۍ ده نو دا به ولګي د څه سره د انسان د دې پنډۍ سره الله څه وایي کله چې پنډۍ ولګېدي إلى ربك يومئذ المساق په دغه ورځ بیا الله ته مخامخ کېده چې پنډۍ لګېده الله ته مخامخ کېده نو د الله سبحانه وتعالی نه یره پکار ده او د دغه ورځې سوچ پکار ده وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وی د ډېرې سختې نه به په دې لوښي کې لاس دې څه ورننه ویستو په دې مخ به یې راښکودو وی لا اله الا الله ان للموت سکرات د مرګ خو ډېرې سختې دي ښه ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى عائشة رضي الله عنها وی لاس یې اوچت کو دا ګوته یې داسې بره نیولې وه او دقه یې وي في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى یله بره بره هغه اوچته ملګرتیا مې پکار ده حتى قبض په دقه کې تې سوخته ومالت يده الى لاسې کته راولېدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه انسان چې د ده په شان بل انسان د ځمکې په دې مخ باندې قدم نه ایښودی او نه به کېږي دا د هغه د زنکدن حالات دي تاسې ته سوچ کړی چې په تا باندې به زنکدن راځي چې ته دې ته تاسو تیار یې که نه صرف د دنیا ده لږ دنیا کوئ خو لږ ګزاره پکې کوئ که نه د مرګ ته هم سوچ کوئ د آخرت ته هم سوچ کوئ حدیث بیا راوړی د عایشه رضی الله عنها وی کان رجال من الاعراب جفات
باندې چین به راتلو وي سخت سخت باندې چین به و او بل دا چې خپې به له خپې به پکې رالو دومره سخت به و هغه پیزار به یې نه به پوه کول دغه شان به ګرځېدو رابلو یاتون النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې به رالو فیسألونه متى الساعه قیامت به کله راځي دا تپوس به هغوی ډېر زیات کوو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به سیل کوو فکان ینظر الى اصغرهم په دوی کې چې به کوم ماشوم و هغه ته به یې وکتو او دا به یې ووایي ان یعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم كذلك ژوندی و د بوډاوالي پورې که نه نو د ده د بوډاوالي نه مخکې به په تاسو قیامت راځي دا جواب به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکو او د دې څه مطلب دی مطلب یې دا دی چې قیامت دوه دي یو ته القیامة الکبرى غټ قیامت کم یو دی آخرت اسرافیل چې کله شپیلی ووایي او دویم القیامة الصغرى دا د هر انسان دا مرګ دی یو حدیث کې داسې راځي وایي څوک چې مړ شو فقد قامت قیامته نو د ده قیامت راغی قیامت سختو ته وایي که نه نو بل قیامت به صحیح چې کله ملک الموت را مخامخ شي وي راځه الله سره د ملاقات دی خو د ده قیامت راغی که نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دې بانډچیانو ته وي چې یاره دغه لوی قیامت خو موږ ته نه ده پته چې هغه به کله راځي خو الله ته معلومه ده خو د دې بل قیامت راته معلومه ده د دې ماشوم د بوډا کېدو نه مخکې به ستاسو قیامت راځي حدیث راوړی دی د ابو قتاده بن ربعي الانصاري رضی الله عنه هغه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان النبي صلی الله علیه وسلم مر علیه بجنازه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناسو یو جنازه پې تېره شوه فقال مستریح ومستراح منه وی دا سړی یا خو دمه شو یا تې دمه شو قالوا یا رسول الله ما المستریح وما المستراح منه یا رسول الله دا ستاسو په دې خبره موږ پوه نه شو چې دمه شو یا دمه شو وی وضاحت یې دا دی العبد المؤمن نیکمل بنده یستریح من نصب الدنیا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل مؤمن بنده چې کله مړ شي ساتي وځي نو دمه شي د دنیا د تکلیفونو او د سختونه او د الله پراخه رحمتونو ته واوړي والعبد الفاجر او فاجر او فاسق او جهنمي انسان يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب نو د دنه دمشي د الله بندگان او دمشي چې د ملک او زمکه او ونی او ساروي ټول دي دمشي نو لازم په دې دوه کې یو ده ها کم دوه کې یا دمشو یا دمشو که دې یاد کړئ نو ډېر به ښه خو به دې شو او شو کې بیا ګورئ فرق کوي یا دمشو او یا دمشو او یا تی دمشو او که موږ ته دا تریلر کو یا دمشو چې شو وې د بیا د دپاره نه راځي نورو دپاره راځي دمه دی شو څنګه شو هغه دی چې دنیا غمونه ختم شو که نه هغه دمه شو څنګه دمه شو چې دا فاسق او فاجر ته لاړ او هغه څوک دي انسانان ګټې ونې څاروي دم د دې بد انسان نه تنګي ګورئ بد انسان هر سړی تنګي هر مخلوق ته تنګي مړوي خوځي اوس یو سړی د کلي کې دی او ډاکې مکې کې غلاګانې کوي دا خلک تنګي د په مرګ څوک خوشحالي خفه کي کله مټیانې تقسیم نه کړي پلار یې په خپل خوشحالي بل ورځ مې یو عربي ملګري راته یو پروګرام راولیکو د اکثر د عربیان د سعودیان د ګاډي ډېر تاوایي نو بای کې یو اکسیډنټ خو بل شان اکسیډنټ دا ماشوم داسې ټوکړې ټوکړې و نو بیا یې د هغه پلار نه له انټرویو اخیسته نو هغه پلار یې په ژړا شو وایي زما دغه یو زوی و او ډېر زیات یې تنګ کړی وم ډېر بې حده یې تنګ کړی وم نو یو ورځ مې ورته خیري وکړې چې الله دې مړ کا نو د دغه خور ما ته ووایي چې کله دی مړ شو
ویا خورې ما ته وایي چې ګوره تا وایي چې یا الله مړې کړه. نو ما ورته وایي چې یعنې زه یې مجبوره کړم دې خبرې ته چې الله مړې کړه، ځکه چې ده په ژوند کې څه فایده ده او څه خیر ده. ها لا کیدی شي که د مرګ سره لږ دمه شي، ځکه چې روزانه د دا قیسې دي او جیلونه دي او یو شی ده او بل شی. نو د یو نیم انسان نه هغه خپل خپلوان هم خوشحاله شي چې دی څه شو، مړ شو، یو شر، یو فساد، یو مصیبت ختم شو، په هغې باندې سړی خوشحاله شي. لکه اوس یو زوی دی، د هغه د لاسه تر روزانه په جرګو کې فیصلې دي، کله د هغه والعیاذ بالله د زنا کیس دی، کله د نشو کیس دی، کله تاڼه ده، کله محکمه ده، کله څه دي او کله څه دي. نو ته به خو بیا دغه ارمان کوې نو چې دی څه چې دی مړ شوی، چې د دې فساد نه الله موږ خلاص کړي، د دې غم نه مې الله خلاص کړي. کوشش کوئ چې تاسو په هغه بندګانو کې شئ چې د هر څه دپسې خفئ. الله د فرعونیانو خبره کوي، وی فرعونیان ما تباه کړو، ختم مې کړو د ځمکې د دې مخ نه، د دې نقشې نه، هر څه یې لاړو. فما بكت عليهم السماء والأرض، الله وی نه پې ځمکې وجړل او نه پې اسمانونه وجړل. مطلب دا شو چې نیکان خلک مړه شي نو ځمکه هم جاړي، اسمان هم جاړي. کم ځای جاړي؟ ځمکه کې هغه ځای جاړي په کوم ځای کې چې د بندګي کوله. یا الله وی پلانې به دلته ولاړ و، منځونه به یې کول، دلته به یې درسونه کول، دلته به یې دا کول، دلته نشته، په جړا شي. په ځمکه په اسمانونو کې هغه ځای په جړا شي په کوم ځای باندې چې دا نیک اعمال برخیږي، د ده ځان له دروازه ده، د هر سړي دروازه ده بره، په هغې د اعمال خیږي، هغه دروازه بیا بنده پاتې شي، بس هغه ځای په جړا شي. نو چې یو انسان نیکته داسې څه اثرات شي او نه په اسمان کې شتي، نو په ده به څوک جاړي؟ خپله ښځه او بچي بس هم نه جاړي. هغه مو شکر چې دې جاخي نه الله خلاص کړو. اوس تاسو خپله مرضي ده چې کوم کې ځان راولئ. حدیث یې راوړی، دې نه بعد د حدیث هم دقه شان دی. بیا حدیث د انس بن مالک رضی الله عنه دی، وی چې یتبع المیت ثلاثه، د مړي سره څو شي نه ځي؟ درې. فیرجع اثنان، دوه ترې واپس شي، ویبقى معه واحد، او یو ورسره پاتې شي. یتبعه اهله وماله وعمله، کوم چې ورسره دې قبر ته ځي نو هغه اهل دی، مال دی، او څه دی؟ عمل دی. فیرجع اهله وماله ویبقى عمله، اهل او مال را واپس شي او څه پاتې شي؟ عمل پاتې شي. دا کتاب الرقاق د اخرنۍ برخه نه ده، انشاءالله مازدیګر مانځنه به تاسو ووینئ. ناشنا روایتونه امام بخاري راوړي دي، که په دې دې زړه نرم نه شو، زه تاسو لیکل در کومه، که د امام بخاري په کتاب الرقاق باندې ستاسو زړه نرم نه شو، او بیا خصوصا د اخرني حدیثونه، نو بیا خپل ځان له بل څه علاج وکړئ، موږ ته یې نه دی معلوم. بیا ځکه دا د مرګ خبره کوي، بیا ګوره الله ته ودرېده به وایي څنګه یي، بیا د پل صراط تذکره پکې کوي، بیا د جنت او د جهنم تذکره پکې کوي. داسې که اوس دې ته غوږ کېدی، وایي چې مړ شي درې شي نو سره ځي، بچي او بچو کې خپلوان هم دننه رالو، ټول ورسره رواني قبر لکه تره زامن، ماما زامن، کاکا زامن، پلار زامن، ټول رواني. او مال، مال څنګه ځي؟ مال داسې که چوکیداران یي هغه ورسره رواني، که ګاډي یي هغه ګاډي خو جنازې له لاړ شي، هېڅ ورسره نشته، نه ګاډي نه چوکیداران، نو څنګه د سره مال لاړ؟ کومو خلکو چې د ده قدر کو د مال د لاسه، هغه خلک ورسره روان دي، دا هم مال روان دی. قبر کې کېښود، دوه راواپس شو، مال او اهل و عیال او پاتې ورسره عمل شو. عجیبه دا ده، کوم چې پاتې کېږي، کوم چې پاتې کېږي د هغې سره زموږ نه لګي، او کوم چې نه پاتې کېږي د هغې سره هم ډېره زیاته لګي. بچو دپاره خو د بعضو والعیاذ بالله خپل آخرت تباه و برباد کو.
د بچو دپاره تپوس یې مه کوه او د مال دپاره د ریال او د ډالر دپاره د دې دپاره خو د هغه څه کوي چې حیران به شي ورته او کوم چې پاتې کېدونکی دی عمل هغه غریب ختم دی د هغه څوک تپوس نه کوي د هغه څوک تپوس نه کوي ځکه بیا علماو دلته یو واقعه هم بیان کړي دی یو ناشنا وایي د یو سړي څلور ښځې وي څلور مشره ښځه یې کړې وه ډېره دینداره ښځه وه ډېره دینداره بیا د دویمه وکړه درېیمه څلورمه نو دا مشره خو یې بلکل یې هېره کړه دا مشره څه وه پالتو اکثر دا مشره غریبه یو داسې او بلکې داسې هم کېږي لازم نه ده کله داسې هم کېږي چې د مشرې زور د کشرې نه زیات وي خو اکثر داسې چې مشره پالتو ده دې سړي باندې مرګ راغی زنکدن پرې راغی ده دا ښځې راوغوښتې یو یو راغوښتی په نمبر دا کشره چې وه په دې باندې ټول نه زیات مین و سم پې مین و نو سوچ خو دا و چې دا به ما سره یي هغې ته اواز وکړو وی پلانې بس اخرنۍ سلګۍ دي که ته دې قبر کې ما سره شپه وکړي نو ښه به نه وي ډېر یېرېږم چې یوازې به صحیح ګورې خو ته راسه د یو شپه تېره کړې هغې ورته ویې لیونی دماغو کې ډز شوی دی وایي څوک چې د چا سره قبر کې څه معلومه وو ته مې خاون وې ورته لاړې ګوره بل به بیا به بلي اوږدو قیسو کې پروت دی قبرونو ته څوک چا سره نه ځي لاړه بیا د هغه دویمه راوغوښته او هغې ته یې ووایي چې ما سره به په قبر کې داسې شپه وکړي او ته ته مې انکار وکړو بله یې راوغوښته ما سره په قبر کې شپه وکړي او دا وکړي او داسې وکړي هغې ورته یې ووایي شپې مې در سره نشم کولی خو خاون مې قدر دې کومه نو قبر پورې به در سره لاړه شم څه به وکړم قبر پورې به سره لاړه شم او دغه قیسې دا ستا ده چې کومې دا ناممکنې دي دا ټولې چې لاړې نو د هغه په ذهن کې هغه مشره راله هغې ته یې اواز وکړو پلانې یا راله وایي دې قبر کې به را سره شپه ونه کړې هغه وایي دومره محبت مې دی تا سره خو تا ټول عمر چې ته ما ته کتلي نه دي که تا ویلی هم نه ما سره شپه کوله خبره کې زه خو تیاره یم دې ته بس دا د زنکدن نه علاوه بل زنکدن راغی په دې سړي باندې وایي ته په ما دومره مینه وې او ارمان چې وایي دا ژوند مې ټول تا سره تېر کړی وایي زه اوس څه وکړم نو ما ته خو د دې احساس وسو شو چې ستا خدمت مې له منډه کړی وی چې دومره عزتمنه ښځه او دومره مینه ناکه ښځه الله ما را کړې په دې کې دې څه وشي دا ټول مثالونه چې کوم ذکر کړي د ښځو ده دا داسې ده چې دا کومه ښځه باندې چې دی ډېر زیات مینو دا مال و او مال د چا سره ځي نه دا د ده سره دی ګوره اوس بل ته وړي هغې ورته ووایي که نه وایي زه تا سره وم ته به اوس مړ شي زه بل خاوند له ځم د کومې ښځې چې ورته وایي چې زه به تا سره لاړه شم د قبر پورې دغه خپلوان دي چې ده ورسره مینه کړې ده او مینه ورسره ساتلې ده نو ورته یې وایي ما تاسو ګډې محبت کې ستاسو لپاره ما دا کړي هغوی صحیح ده مینه دې کړې ده موږ به دې قبره پورې ورسوو هغه بنیادي چې د ده ورسره نه لګېده هغه مشره ښځه هغه وایي دا عمل دی ته چې ته په ژوند کې سوچ نه دی کړی دی عمل طرف ته خو ټول عمر له دغه خپلوانو په بچو پسې منډې وي او په مال پسې هغه ورسره شپه هم کوي په قبر کې چې کله ده ته په زنکدن په وخت کې پته ولګېده چې دا عمل خو ما سره قبر ته روان دی نو بیا ډېر ارمانونه وکړو د ارمان د لاسې ګوتې مو وچیچلې هو څه په لاس نه راځي لکه وایي دا خو زه تباه شومه هغه څه چې زما نه لاړو هغه را سره قبر ته نه دي راغلي او د ده خو سره زما محبت او هغه کم چې زما سره د قبر ته رالو ما خو ته د سره کتلي نه دي
کوشش وکړئ محنت وکړئ د دې عمل دپاره